باندې افتتاح وسوله له 150 تر 200 ټنو پورې موږ استخراج لرو قشقري کې له کوم ورځې نه چې ملا صاحب مبارک سي دا کیلي خلاصه کړې تر ننه پورې هغه بیا بنده سوې نه ده. بې له برقه، بې له جنریټره، بې له کوم بل ماشینه په خپل فشار باندې داسې تیل راوځي چې ذخیرې دي موږ ته تلیفون وشي ذخیرې ډکې شوې زرې خالي کوي. نو 150 تر 200 ټنو پورې روزانه موږ استخراج لرو. دا دوی ته حواله کیږي. دوی په د اول وار باندې دا استخراج 1000 ټنو ته پورته کوي. په د اول ورځ باندې چې شروع کوي انشاءالله دلته نور څاګانې دي فعالې 1000 ټنو ته بل اول کیږي. بیا به همداسې پورته کیږي 1000 2000 5000 1000 20000 ټن همداسې به تدریجاً پورته کیږي. په دې قرارداد کې یو لوی ښېګڼه دا ده 20% حکومت افغانستان در اینجا سهم گذاری کرده. 60% موږ خپله پکې شریک یو. 60% به د موږ د نفت و ګاز چې حکومتي شرکت دی موږ د مالیې د وزارت د چتر لاندې 60% هغه پکې شرکت لري او 15% به اس حق الامتیاز افغانستان ته ورکول کیږي. یعنی که 100 ټنه دوی استخراج کوي هغې کې 100 ټنه اسې د موږ خپل حق ده چې موږ پکې شریک یو. 15 ټنه به په هر 100 ټنو کې حق الامتیاز د افغانستان دی 15 ټنه او نور کوم فرموله چې دوی سره موږ لرو په تدریج سره به 15 سهم ته د موږ سهم پورته کیږي. ډېر بهترین او ډېر په دقت سره دا سوی ده. دا قرارداد مخکې له بلې کمپنۍ سره و تیر جمهوریت سره کړی و. هغه موږ ټول مطالعه که په هغې کې تعدیلات راوستل څو تعدیلات موږ پکې راوستل. هغه واضح یو تعدیل هم دا پکې یو ماده پکې اضافه کړه چې دې کمپنۍ ته اوس ورکول کیږي چې 3000 کسان به په دې کې کار کوي. 3000 کسان به دوی اشغال او وظیفه ورته کیږي. دوی به کارګران وي. په دې کې موږ ورته ویلي چې ټول 3000 کسان به افغانان وي. یک ماده اضافه کرده ایم که 3000 اشخاص که مشغول کار می شود در این پروژه و کلگی افغانا باشه. ټول به افغانانی الا که چیرته یو انجینر یو متخصص په افغانستان کې نه و او موږ عاجز ول دینه چې په افغانستان کې دوی ته هغه انجینر پیدا کو دوی به له چین راولي یا له بل هیواد نه. څومره چې د موږ کارګران او د موږ ځوانان د اذان نیوز محترم لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان په معاصر تاریخ کې یو داسې پروژه چې د دې پروژې ساری نه لیدل کیږي. دغه پروژه د افغانستان د امو دریا د ساحې د نفتي موادو استخراج او په تیلو یې تولید ده. دغه قرارداد له یو چینایي شرکت سره سوی ده چې دغه قرارداد د افغانستان په تیرو 50 کلونو کې لومړی ځل ده چې ترسره کیږي. دغه قرارداد به 15,000 افغانان په کار وګماري او همدارنګه به افغانستان خپل د تیلو حتی صادرات هم ولري. د افغانستان اسلامي امارت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند په کابل کې د چین سفیر وانګ یو په حضور کې نن د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست او چینایي شرکت مسول د امو سیند د نفتي حوزې د استخراج تړون لاسلیک شو. د باختر اژانس خبریال د خبر له مخې په همدې مناسبت د حکومت د اطلاعات او رسنیو په مرکز کې جوړه شوې غونډه کې د اسلامي امارت د کابینې یو شمېر غړیو د وزارتونو معینانو د چین سفارت یو شمېر استازو ګډون کړی و. د غونډې په پیل کې د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شیخ الهادي شهاب الدین دلاور د تړون پر ښېګڼو او ارزښت خبرې وکړې او ویې ویل چې په تیرو 50 کلونو کې افغانستان د دغه شان ستر اقتصادي تړون د لاسلیک کولو شاهد نه و. هغه زیاته کړه چې دغه قرارداد د امیرالمؤمنین په امر د رئیس الوزرا په هدایت د اقتصادي مرستیال په لارښوونې او د کابینې د فیصلې پر بنسټ ترسره کیږي چې د تیلو د تثبیت شوې ځمکې مساحت 4500 کیلومتره مربع ده چې د هیواد 3 ولایتونه سرپل، جوزجان او فاریاب کې موقعیت لري. د شیخ الحدیث دلاور څرګندونو له مخې په قرارداد کې په یو کال د فی هکتار ځمکې کرایه تر $40 پورې رسیږي او د تیلو ذخیره 15 ساحې کشف شوي
چې یو یې د قشقري ساحه ده چې ذخیره یې 8 میلیونه بیلره تیل تخمین شوی ده. او یاد شرکت به په 3 کلونو کې هم اکتشاف ترسره کوي او هم به استخراج او سروې. هغه زیاتوي چې په لومړي کال کې به شرکت تر 150 میلیونه ډالرو پانګونه کوي او په 3 راتلونکو کلونو کې به د 4500 مساحت اکتشاف کوي او په همدې موده کې به تر 540 میلیونه ډالر پورې پانګونه کوي. سرپرست وزیر د معلوماتو له مخې تر دې وړاندې هر ورځ له قشقري ساحې څخه تر 200 ټنو پورې تیل استخراج کېده، خو له دې وروسته به دغه ارقام تر 1000 او له هغې زیات هم شي. شیخ دلاور څرګنده کړې چې اوس مهال په قرارداد کې د افغانستان ونډه 20% ده او ټاکل شوې دا ونډه تر 15% پورې ورسیږي. دغه راز په قرارداد کې 15% حق الامتیاز هم افغانستان ته ورکړل شوی او یادونه شوې چې دغه پروژه به تر 3000 افغانانو ته د کار زمینه برابره شي. هغه په کابل کې د چین له سفیر څخه وغوښتل چې د عینکو مسکان کارونه هم ژر تر ژره پیل کړي. وروسته د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر هم د امو سیند د نفتي حوزې د استخراج تړون د لاسلیک کولو ارزښت ته په اشاره وویل چې دغه تړون په مرسته به د افغانستان اقتصاد لا پیاوړی او د تیلو پلوه به پر ځان بسیا کېدو ته نږدې سي. هغه د افغانستان د طبیعي سرچینو له پلوه د نړۍ یو بډایه هیواد وباله او څرګنده کړه چې په افغانستان کې افغان، تاجک، امو سیند، هرات، هلمند او کټواز کې د تیلو سترې حوزې شته چې د خامو تیلو تخمینی زیرمې تر 1.8 میلیارد بوشکو ته رسیږي. مولا برادر اخوند قراردادي شرکت ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان اسلامي امارت له دوی سره هر ډول همکاري ته چمتو دی او له شرکت څخه یې وغوښتل چې د سرپل ولایت د خلکو چاپیریالي او اقتصادي امنیت ته د پوره پاملرنه وکړي او خلکو ته یې ټولنیز خدمتونه وړاندې کړي. هغه دغه راز د کانونو او پټرولیم وزارت مسؤلینو ته هم یو لړ سپارښتنې وکړي. همدارنګه په کابل کې د چین سفیر وانګیو په خپلو خبرو کې یاد تړون د بشپړ رعایت ډاډ ورکړ او څرګنده کړه چې د چینایي شرکت ټول کارونه به په معیاري ډول ترسره شي. هغه د قرارداد د افغانستان اقتصادي ودې او پر ځان بسیاینې لپاره مهم وباله او د پروژې لا ښه تطبیق لپاره د دواړو لورو پر زیاتې همغږۍ او همکارۍ ټینګار وکړ. ښاغلي یو څرګنده کړې چې هیواد به د افغانستان د اقتصادي وضعیت د ښه والي لپاره له افغانانو سره خپل مرستو او همکاریو ته دوام ورکړي. په دغه غونډه کې د افغانستان اسلامي امارت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر او شیخ شهاب الدین دلاور ویناوې وکړي چې د ویناوې ځینې مهمې برخې درته د ویډیو په دې برخه کې وړاندې کوو. ډیر تبلیغات شروع دي د افغانستان د دې ثبات په مقابل کې. ډیر تبلیغات شروع دي د دښمن له طرف نه د افغانستان د استقلال په مقابل کې. ډیر تبلیغات شروع دي په مقابل د اسلامي نظام کې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. دا شیطانان سے غواړي وسوسه وزارتونه هغه به انشاءالله موږ د دوی سره په پوره توانمندۍ سره د دوی و هر مشکل و هرې همکارۍ ته آماده یو. خو له قراردادي شرکت څخه مو غوښتنه دا ده چې د قشقري له څاګانو څخه د نفتو د استخراج چارې د نړیوالو معیارونو سره سم پر مخ بوځي. همدارنګه له قراردادي شرکت څخه غواړو چې د سرپل ولایت خلکو ته د اجتماعي خدماتو په وړاندې کولو کې پوره اخلاص وکړي.